ګناه کول نه سبډه رسان شي په خا به دي چې یو سړی به ولیاذ بالله غلط فلم کتو لغړ فلم به کتو ناغه به ډیر یو لري علاقه ته ته د ډیرو کسانو سره به را بیتو کړه او به ډیر په مشکل باندې پیسې به ولګي دي د ګاډي کرای به ولګي دا ډیر په یره کې او بس په عجیب حالاتو کې باغ چیرې دا ګناه وکړه به واپس راځي ونن سبا دومره سانه شی ولې بالله چې تب کور کې ناسي بس د جیب نه د موبایل لو بس او د شی نوم پکې واچو او به سرچ کا بحث کا بس ته د ټوله ویډیوګان راو چې کوم وګوري نه به هغه پیسې لګول شي نه به هغه یې رشتي سید چې دا ورنه کس د الله نه بنېری د خود بیا د مخلوقاتونو په ګل شرم او حیا او په دې خو د چې کوم مخلوقاتونو شرم او حیا چې ځاله بکټ کې ناشته دا خپاره مړی راړي ګوري او چې شی زرو وړه کوي او د شنو ډیر مثالونه دا خاصه ما مثال ذکر کو قسم شبهات گمراهیان فتنې د ډیری شي د دې ګناهونو نه د بچ کېدو په دې وخت کې چې د ګناه کول آسان شي دي د دین د بچ کېدو یو لار ده او هغه د مراقبه الله د دې مطلب دی دوام علمك بأن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك دا عقیده ساتل پزړه کې مضبوط عقیده چې زه کومه د رب العالمین اینی او غي اوري نو سره ماته دا وی چې ورته چې مسلمان شتي دغه د عقیده نه است عقیده مته ګورم موږ چې دا دغه مضبوط عقیده د زړه د کومې نه د خبره هغه مني اعمالونه د پته لګي چې دې سړي د عقیده شتي صرف په خپل باندې نه نور ګور دي چې مسلمان نشي چې هغه د خبره نه کوي هر مسلمان دا وی الله مې او زما اوري دا خبره کوي موږ چې د مراقبت ته کوم خبره کو دا د عقیده مضبوطه ساتل چې رب العالمین نه هیڅ شی نه پټي بعض علما دا وی د مراقبت مطلب دی د الله سبحانه وتعالى بندگی کول او په دې بندگی کې دغه د نمونه ځان ته مخه ته ساتل الرقیب الحفیظ العلیم السمیع البصیر الخبیر الشهید دې ټول دغه معنی ده کنه اوریدونکې لیدونکې علم لرونکې گواہی ورکوونکې دا ټول خبرې به دي کې دنه موجود ان شاء الله ټول خبرې به دي د الله سبحانه وتعالى نمونه کې دنه دي نه دا خبرې به خپل ځل کې ساتي ته چې کله قران راوړي نه صرف دې څنګه چې قران باندې محمد دې به تیری غواړي زه په الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ودي تر ورسېدي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير السميع څه مطلب دی اوریدونکې بصیر لیدونکې دې سره به ته ودرېږي دا نه چې وسو اورې السميع الله ګوري دا خو به الله زماره خبره اوري نو چې الله زما هر خبره اوري نو زه به دې خبره نکوم چې به باندې الله خبر کی البصیر الله په هر ځای کې مایني او چې په هر ځای کې مایني نو بیا خو ګناه نشم کولای خو حیا او شرم کې رب العالمین نه او هغه نه کړو ته کې ځکه دې راځي چې په سلفو کې یو کس په بل پسې ورغه او هغه ته دوی مال د ګناه اجازه تر کې چې زه ګناه وکم نه غو دې شهید وکړو یو څو خبرې بګیا دي ساته هغه کمی وی ګناه وکړو په دې چې کیو کې چې زید الله نه وي اول به دې چې ته وګورې چې زید الله نو به ګناه وکړه دویم دا ګناه وکړو په دې چې کیو کې چې الله ته نه وي په دې چې مکو چې الله ته یې نه دریم دا ګناه چې دا په دې سو اندامونو باندې وکړه چې هغه ته الله نه درکړي وي چې الله دې درکړي ته به څنګه دا نه فرمایي کی بل دا که په دې ګناه کې مال لګینو چې دا مال ګور الله نه درکړي دا یو څو خبرو ځان سره یې ساتو ګناونه کو او دې یو څو خبرو خیال بګي کوا هغه په سوچ کې پریوت چې هغه کم زیات چې هغه د الله نه دی او کم زیات چې الله یې نه او کم اندام دی د جسم کم یې سړي چې الله نه درکړي مونږ او کم مال لږه الله نه ورکړي مطلب دا چې ګناه د سره کولای نشي مراقبه الله ته چې کله د ګناه دي زی تر ورسې ګناه کې بس پسړي کې دا خبري وستاره شي مخې ته
چې د الله څخه په دې ګناه کې استعمالوم دا لاس مال الله نه راکړي او الله راکړي چې هغه راکړي نو څنګه هغه نعمت راکړي دغه په دشمنی کې استعمال کوم دغه په نافرمانی کې استعمال کوم ها بلیټ راوستو په دې مخ کې خو د ګیره خري سوچي بوجي د ګیره هو رب العالمین مال نعمت نه راکړي او راکړي چې هغه د نعمت راکړي دي او ماته دا ویلم دي چې خپل مخ به ساتي لری کې به نه نسنګ ز داغه نافرمانی کو او داغه په دې نافرمانی کې داغه نعمت استعمالوم نه دی به د بلیټ کې یو سره فلم ته کېناست وګوره څو خبرې مخې ته درشي کدی مؤمنی اولنی لازم کده چا ده الله سبحانه وتعالى زلاغه په زمکه ناشي دویم ماینی او چې دې فلم ته ګورم هغه مې په دې فلم کې چې څه اورم رب العالمین ماینی دریم په دې کې زما کماندامونه چې استعمالي کې رب العالمین دی طرف نه دي ریموټ باندې راړې لاس په کې استعمالي الله درکړی لاس سترګې باندې راړې دا چا درکړي الله وګونه به تکول او کړي دي چې سندره به ووري یا دا ولیات بالله دې ډمان دا خبرې به ووري نه ته به درې چې دا وګونه هم الله راکړي دا فلم چې ما واغستو په لسره باندې او 15 سره باندې پیسې هم الله راکړي چې دا هر څه الله راکړي دا زید هغه دی دا وخت هغه دی زه ټول د الله نه دی د ریموټ کیوي د ټي وي بند کیو دا ورولو گزار چې کله موږ ته په لار باندې کیمرا ولګولې شي چې دلته څوک د 120 نمبر سپیډ وي ناغله مخالفه ورکي مخالفه سره 300 ریال یو نیم سلیاله دنیا لګون ته کې پیسې لګي پیسې ډېری نه دې پر بهر سره بریکونه وي او هر سره کوشي کولی چې کیمرا لګي او ته رب العالمین بخپل ګوري اوس هغه دې ګوري او دې ته ویری دي وی کدا کار دی وکونو مخالفه ده چې زبدنه خپش او کدا کار دی وکونو مخالفه ده چې جهنم ته وځي او بیا موږ یریږو هغه انساني کې کیمري چې یونیم سره رانه هغه نه د سیریږي چې د پوسې مکو او کچاره ته ورته دي وي چې ته د دې بچا په باره کې خبرې مکو ځکه چې دلته باز کسان دی هغه دې بچا ته خبرې رسي څه خلک دې وسوي ته کوم ملک بچا چې قانون سخت ساتلی کنه سخت د خلک ټیټه ډنګړي چې تاسو حکومتي دا کې ګوتی نه وي به خبرې نه کو نو دا کس د کمرې په ګوټ کې په خپل کور کې د کمرې په ګوټ کې د خپل بچو په مینس کې د شپې په تک تور تیار کې چې کله څوک به دې سي حکومتي خبرې شروع کوي وغیرہ کینه دا دیوالونه ګورم دا خبرې اوري هغه بچا چې دوی پروت اسی ودی خو صرف خبره کړي به رب العالمین د بچایانو بچا د سم خیال دا و مړی نشته تعظیم نشي رب العالمین دغه بچا د دنیوي چې کوم بچا چې ود دې کله مرګ پم راځي ستړی کیږم یریږي تم کمزور کیږم قسمه قسم حالت باغه مې راځي هغه موږ دومره یریږي او کوم رب چې همیشه ژوندې دی کمزورتیا باغه مې نه راځي همیشه موږ ته ګوري همیشه زمونږ ګوري هغه موږ نه دغه یره زموږ بزرګ کې نشي دا مراقبت نه بزرګ کې دنه اسمره د سوچ خبره چې انسان موږ داسې وایي په سکول کې استاد لیټ کې دی نشي چې کله پرنسپل کله هډ ماستر کمپنی نه عامل لیټ کې دی نشي چې کله په کمپنی کې منیجری کله ټیکدار يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الله د سترګو خیانت پیژني او په ژوند کې جدن نسدي هغه پیژني د دې چې رب نه څنګه مونږ چې خبره پټو چې هغه د سترګو خیانت پیژني دې نه څه پټولې شو ځکه ما ابن قیم رحمه الله بخبل کې یو کتاب کې دا خبره کړې ده چې دا هغه رب نه به څنګه زمون هغه رب باندې به څنګه زمون د ګناونه پټ پاتې شي هغه ګناونه چې مونږ کم کوو او هغه په دې ځل کې چې کم سوچونه راځي هغه په دې مالي نه یو سره سیګریټ روالي اسکی ولیاذ بالله یا نسوار لګي یا زنا کوي یا ګیره خري یا ډاکی کوي دروغ وي دوکي ورکه څومره ګناونه دي دا به څنګه رب العالمین پټ پاتې کیږي هغه د زړونو کې چې دنه کوم سوچونه من کو په دې مغاږي د دې درجه انسان په ځل کې یره پیدا کی بعض علما دي چې مفسرین یعلم خائنة العين وما تخفي الصدور مطلب دا چې کله یو سره مثال به دي چې ورکی چې سره اوس د چا کور ته ورای مېلمه شو دا بس خلک دي چې سپکه او بيدی نه دي د کور هر ګوټ سي کوي او په غلط نیت سي کوي چې زما چې د نظر پروي بچا باندې
نه دې د سترګو په دې ګوټونو کې خو دې خو ګوري صفا خو نشي کېدای دا قربان استه دا د سترګو خیانت الله درته معلوم دی الله ما سره علم شتي چې سره چې د سترګو په دې ګوټونو کې خو دې خو ګوري ولي ها دې دې چې ګوري له ګوري एकदम بلا قربان راشي نسترګې دې به سکی به سي دې خو په ځل کې ارمان پاتې شي چې ما ولي ونه کوي ولي شکرانه الله دې خبرې ماته پته سترګې وړوي چې کله قربره سترګې سیده کې الله دې سترګو خیانت چې د کومه کماته پته به په ځل کې خو ارمان پاتې شو چې ګوره د کور ته تل د لونه ما کوشش کو چې د لونه وینم د خور وینم و مینلی دا د خو ځل کې پاتې شو د خاصم دې دي سي نه لوي دغه راتم پته دا کوم ارمان چې د ځل کې پاتې شو نه دې ربنا یره پکار ده هر ګناه چې کې پیګه دا سوچ کو چې رب العالمین ما سره حساب کوي